سره قرآن وایي وایي اول مخونه پرېمینځئ، ته وایي وایي اول خپې پرېمینځئ. په تا باندې اوړي نه خبره زمونږ څومره ملیان تا ته راغله خو راباندې وایړوه او د زړه سره خو راباندې وایړوه خبره په راباندې تا مې وړي نه تا باندې وړي نه څنګه یې در باندې وړو په تا وړي نه ته یې منې نه ښه نو خو قرآن ته ټول دروغ وایې ته به چې کله کومه خبره کې ته ارګیر کې هغه باندې بس ته بس په تېر شي په بله طرف ته منډه وکړي هغې نه تېر شي په بله طرف ته منډه وکړي. امام علي رضی الله عنه وایي چې اوله سر لاسونه پرېمینځئ تر مړونده پورې، بیا خوله پرېمینځئ، بیا پزه پرېمینځئ، بیا مخ پرېمینځئ. امام علي رضی الله عنه رښتیا وایي که دروغ وایي؟ د وضو چې کوې ته چې وضو کوې اول پکار دی ته پاک وي که نه د ستا چې خپې ګنده وي نه د خپې د بیا څنګه صاف کوې د وضو څنګه کېږي؟ نو وضو خو پرېمینځل په اخر کې پرېمینځلی کېږي. الله جل وعلا د انسان له لاسونه ګوره هر کار په لاسو کېږي. د عقل تقاضا هم دا ده چې اول لاسونه پرېمینځلی سي، دا پښې به هم په لاسو پرېمینځې. تاسې دومره د عقل خلاف روان یاست علي جان. اوس که د لاسونه مو د عقل کری خبره اوره بیا وایي جرنیټر ولې دا ته وایي غوږ ونیسه چې پوهه دي جرنیټر ته هر څه وایي ته هر څه وایي تاسې کله خبره علي جان راځه یو څو خبرې علمي وکړو. وایي خبرې وکړه. ایمو ملیان به چې کله تا ته راغله لکه نه تا به ورته ویله جرنیټر صاحب ټیکټر صاحب خبره به دې کولی نه شو بس جرنیټر صاحب ټیکټر صاحب دې ته به لاړلې او تا سره بس کوله هغوی وایي چې دې سره بس کوله داسې دی لکه هغه میخ پتې کې بیایي بلکل تا خبره واوړي نه په تا باندې خبره نه واوړي خلاصې شوې. الحمدلله عباس علي جان دا د موږ په اړه باندې ښه شاهدي ورکړل. الحمدلله تر اوسه پورې مو د قرآن په میدان کې ماتې نه ده راکړې او تر قیامته بیا رام نه کړې. ماتې درکړې ده ته یې منې نه. کبروا یا اهل السنه یو تکبیر الله اکبر منې نه ته نه وړي نه منې نه ما خبره مخکې مې د فیس خلاصې شوې تا ویل هو پتا نه وړي نه نه ته جب سې ګړې واګ ونیسه کنه بیا وایره مونږ ته جنریټر مو وایسته واګ خو نیسه کنه نو مخکې مې درته ویل چې خبره واوړي نه خبره در باندې واوړي نه دا خو دې 50 ته په وویل خو اوس واګ ونیسه چې هغه چی درته وایي خزه د تاسو وایم چې تاسو نه خبره نه واوړي چې کله کومه سړی نه خبره نه واوړي د امام علي علیه السلام کامل دی ته کوم سړی بیوقوف وي هغه بیوقوف سړی باندې خبره نه لګي ګوره خلاصه مخ تاسو اوس بس دونه لګیا یو دا هغه پلنکای دی دا د ستنکای دی دا هغه بس دا خلک مرکینولي دي خو ته خو سم دا موټر وري ناره تکبیر دا قرآن ته تشیر وري ناره تکبیر الله اکبر بس انده شیر ته الله اکبر ته نوستي خلاص شوي موټر ته الله اکبر ته نوستي خلاص شوي پاتې دي که جواب درکړم نو ټول زه ځوابونه خو نه یم راغلی چې زه ته راغلی ودې ویل تاسې اودس غلط کوئ اول باید پښې پرېمینځلی سي ته دومره له عقل نه خلاص یې د زړه سره چې پښې به هم په لاسو پرېمینځئ په کار دا ده چې اول لاسونه پرېمینځلی سي صفا سي ته دومره په یو داسې خلقو پسې روان یې چې عقل در پکې نست. اوس امام علي رضی الله عنه منې هغه څه وړ اودس کول راسه زه درته وښیم راسه د تا له کتاب نه درته وښیم ما ای مسلمانانو ای عام و شیو د علي جان تمیم خوا بدیږي په خدای قسم خوا مې ورته بدیږي په الله قسم خوا مې ورته بدیږي ځکه په داسې خلقو پسې روان ده چې له عقله یې خلاص کړي دي دا خلق. ګورې دا عقل د انسان دپاره یو ډېر لوی جوهر ده. څه شی ده؟ ډېر لوی جوهر ده. زه ته کیسه کوم د تو ته چې کوم غوږ ونیسه غوږ نه غوږ واچوه وضو څه چې وایي دا میوټ غوږ واچوه جنریټر شور سټارټېږي میوټ غوږ واچوه میوټ ولې لګوي غوږ واچوه غوږ نیسه یوه مې بندوي اندای تاسې کمزوري دی که نه اندا مو کمزوري دی غوږ اچوه زړه سره غوږ اچوه نه بل څه بس کې دسه نشته میوټ ولګوي دا خو غوږ اچوه مجبوره یو تاسې غوږ نه اچوئ موږ مجبوره کړي چې بند مو غوږ اچوه نو تاسې ته غوږ چوله په کار نه دی نو تا نه زه څه شی زده کړم دا کامره غټه کړي دوستانو
تا نه زه چی شی زده کوم انداز نه زده کوم نور الحمدلله زه په خپل امام علي رضی الله عنه خبره امام مذهب مصطفی دی مذهب مصطفی دی نور ته چې څه وایي ته ټول ګندا وایي چې څه شی وایي امام علي منی ګندا خاص سيدة امام علي رضي الله عنه مني ولينا منامي ولينا منام دادي امام علي رضي الله عنه او دست ورتو غورا مسلمانان وګوري استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله وسو غورا نو استغفر الله وای ما شاء الله خ کار ده امام علي رضي الله عنه دا ډیر ښه کار دی چې دا استغفر الله وایي ګوره امام صادق علیه السلام امام علي رضی الله عنه به اودس کول اول سر به لاس پرې مینځل خو نه علي د خدای ولی دی که نه دی اوس وګوره یو وارې خو په اودس باندې خبرې وکړو سره وګوره نه علي د خدای ولی دی که نه دی بالکل دی الله ولی دی بالکل د الله ولی دی ته بیا ولې دغه اذان کې نه وایي اوس ګورې ودي تام لا وي ناروا ده وبدعت ده حرام ده دي تا كتاب امام الله کومه ځای کې وایي دغه ودلیدو دغه دي دروغ وایي معنا نه غوښسي امام الله چې ویله بیا زه ویلی آیم امام الله چې ویله بیا زه ویلی آیم خو زه تا ته وایم چې تی په غلطه روان کړی یې دې زړه سره دا د یو کتاب د ګوره نه بیا زه ویلی وایم کتاب ته غوږ اللمعة الدمشقية ګوره خو غوږ نیسه خو مخکې مې درته ویل چې بیا وایي هلته میوټ کوم یې ما هلته لکه جرنیټران چالو سي غوږ نه نیسئ ما تخته بچانو دا محال ده اللمعة الدمشقية شهيد الأول لا يجوز الاعتقاد ولا يجوز الاعتقاد الشرعي غير هذه في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية امام علي عليه السلام په اذان کې اشهد ان علي ولي الله ولا يجوز دا وی روانه ده بل کتاب کې پس درته وخیم سي دا وی بدعات ده وسورته وګوره ادخال ذلك فيها په اذان کې دي اشهد ان علي ولي الله خبر داخلول بدعه دا وی بدعات ده لا یو زین بل زیت تختی موږ علمي بحث غواړو چې در سره وکړو وسوګوري بل اصح التحريم دا دي بل كتاب دا دي كتاب نوم پسي مسالك الافهام دي شهيد الثاني دا دي بل كتاب دا شوي بل اصح التحريم دا وي حرام دا كلمه په اذان کې کول په کلمه په دې می پرون شل کتابونه درته خودلې دي اوس مسلمانانو لدین ځکه دای پوس ورسي او دست امام علي را ثابتوي و تختیدل مسلمانانو وګورئ امام علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله يتوضأ وفدع بوضوء فأفرغ على يديه أول لا سنة بريمزل فغسل يديه مرتين ثم مضمض يعني خلي بريمزل واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا پزای پری منزله خلی پری منزله پزای پری منزله درې ځلې مخې پری منزله درې ځلې ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين تر څنګلو پوری ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بيد سر مسح وکړه بدأ بمقدم رأسه د مسح طریقه ثم غسل رجليه بیا په خې پری منزله الله أكبر ولله